تعالی معاف کی وان كانت مثل زبد البحر اگر که دا گناهونه د سمندر د زګمره برابر وي. کریم صلی الله علیه وسلم لا فقیر صحابه راغلل، غریبانانو په صحابه کرامو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلل، ورته یې فرمایل ای د الله رسوله دا مالداره چې کوم خلک دي په مونږ کې دي چې کوم دی منځونه دیم کې مونږ هم کوو، دیم د الله په لاره کې چې کوم دی دغه کوي دا دیم روجي نیسي مونږ هم روجي نیسو. صحابه کرام ګوره سبقت بالخیرات به کوو، نیکو کې به د یو بل نه وړاندې کېدل. خبره دا ده چې دوی له الله تعالی اموال ورکړي دي، موږ سره مالونه نشته دی، دوی سره مالونه دي بس د الله په لاره کې چې کوم دی دا غلامان ازادوي صدقې کوي دا خو موږ سره نشته دی. کوم کې چې زمونږ وس کېږي خو سره برابر وي، مال موږ سره نشته دی، فلهذا موږ په دې نیکو کې دا وړاندې دي. الله نبي ورته وفرمیل صلی الله علیه وسلم یاد ساتئ کله چې تاسو فرض منځو کې د هغې نه پس به دا عمل کوئ، فضیلت یې درته ویم. سبحان الله چې کوم دی دا به 33 کرت به وایي، الحمدلله به هم 33 مرتبه، او الله اکبر ورسره 34 مرتبه ده. د هغې نه پس لا اله الا الله دا 10 کرت دی. یو خبره دا شوله، او بل دا ده که الله اکبر تا 33 کرت وویل نو لا اله الا الله ورسره چې کوم دی 40 کرت ورسره دا هم ویلی شي. څه ورته فرمیل کوم خلک ستاسو نه په نیکو کې مخکې دي هغه تاسو را لاندې کولی شي، کوم چې تاسو نه وروستو دي هغې تاسو نشي را لاندې کولی په نیکو کې، ځکه تاسو به ډېر وړاندې تللي یئ. دې حدیث فضیلت چې کوم دی په بل روایت کې راغلی دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې د لمانځه نه پس دا اذکار وایي 33 مرتبه سبحان الله الحمدلله 34 مرتبه الله اکبر، تو ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. وان كانت مثل زبد البحر اگر که دا ګناهونه د سمندر د زګمره برابر وي. ګناهونه د سمندر د زګمره د چا نه وي، دا سمندر څومره دی په هغې کې زګونه څومره دي او څومره د انسان ګناهونه هم نه وي، دا صغیر به الله تعالی د ده معاف کړي. دا بل حدیث کې راځي د الله چې کوم روایت دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه خصلتونه دي نه راګیري یو مسلمان ته دوه خصلتونه نه کوي الا دخل الجنه مگر دی به الله عز وجل جنت ته داخلي. هغه څه شی دي د هر فرض مانځه نه پس چې کوم دی همدغه تسبیحات دي، سبحان الله الحمدلله الله اکبر 33 کرت ویل، دا نور چې کوم دی د 33 او الله اکبر 34 کرت دا به ټوټل چې کوم دی دا سل شي، دا به څه شي سل به شي. بله خبره پکې دا ده دې سره یو بل عمل دی، هغه دا دی کله چې انسان اوده کېږي اوده کېدلو په وخت کې به چې کوم دی دغه تسبیحات سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا به لس کرتونه وایي. دا بیا حدیث کې سره دا هم راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله اوده کېده دا به یې وویل ورسره به چې کوم دی قل هو الله احد معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 2 کرته یا 3 کرته بیا څومره وکړل او په هغې کې به چې کوم دی چوپ وکړو او دا لاس به د بدن په هر هغه حصه باندې راښکلو کومې ته به چې لاس مبارک د الله د نبي رسېدلو. دا کور څونه اسان عمل دی، دا د انسان دومره ګناهونه پرې رچېږي لکه د سمندر د زګمره، او چې اوده کېدلو په وخت کې به یې دا ویل، دا نو په دې باندې عمل کول دا پکار دي.